ډېر غټ ټیپر و نو یو بوډا سړی و بوډاګۍ ښځه وه. یو ورځ بوډا سړي د ټیپرو تخم وکاره. یو تخم وده وکړه او غټ شو او نور هم غټ شو. ډېر غټ شو. بوډا سړي ټیپر راکش کړ خو ټیپر شوره ونخوړ. بوډا سړي خپلې ښځې څخه مرسته وغوښتله. هغوی دواړو دا ټیپر راکش کړ خو ټیپر شوره هم ونخوړ. بوډا سړي او بوډاګۍ ښځې یو هلک ته ورغږ کړ چې دوی سره مرسته وکړي. دوی ټیپر راکش کړ او نور یې راکش کړ خو ټیپر شوره هم ونخوړ. بوډا سړي بوډاګۍ ښځې او هلک ټولو یوې نجلۍ ته ورغږ کړ چې دوی سره مرسته وکړي. دوی ټیپر راکش کړ او نور یې راکش کړ خو ټیپر شوره هم ونخوړ. بوډا سړي بوډاګۍ ښځې هلک او نجلۍ ټولو یوه سپي ته ورغږ کړ چې دوی سره مرسته وکړي. دوی ټیپر راکش کړ او نور یې راکش کړ خو ټیپر شوره هم ونخوړ. بوډا سړي بوډاګۍ ښځې هلک نجلۍ او سپي ټولو پیشو ته ورغږ کړ چې دوی سره مرسته وکړي. دوی ټیپر راکش کړ او نور یې راکش کړ خو ټیپر شوره هم ونخوړ. بوډا سړي بوډاګۍ ښځې هلک نجلۍ سپي او پیشو ټولو موږک ته ورغږ کړ چې دوی سره مرسته وکړي. دوی ټیپر راکش کړ او ناڅاپه ټیپر د خاورو څخه راووت. بوډا سړی ډېر خوشحاله شو او ټولو ته یې د ټیپر څخه د شپې ډوډۍ پخه کړه.